شاعري نه ده خو زما څه خبرې دي. یو غزل مې لیکله هغه داسې ده چې کاروان صاحب د زړه سلطان باندې د هیڅ نشي، د زړه سلطان باندې د هیڅ نشي، د زړه سلطان باندې د هیڅ نشي، په یو انسان باندې د هیڅ نشي. خدای په در کې د دا سوال قبول کړه، زما جانان باندې د هیڅ نشي. او نور ملکو د خدای خپل خوخه افغانستان باندې د هیڅ نشي. نور ملکو د خدای خپل خوخه افغانستان باندې د هیڅ نشي. زما ارمان علم دا د خدای زما ارمان باندې د هیڅ نشي. ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلی ډېر داسې یو څه لیکم کله نه ډېر ښه یې لیکې ډېر ښه یې لیکې نه نه ډېر ګلاله یې لیکې. داسې خبره ده ګوره ته خو ځوان هم یې که ما درته ووایي چې دغه شاعري دغه هنر ده داسې کله کله ښکار هم دی که کله ډېر لوی ښکاري په ښکار وتلی وي چې شی هم په لاس ورنشي که نه. کله یو ماشوم په لاره وتلی وي یو ځوانکی هغه ته ډېر لوی ښکار په لاس ورشي ښه نو دا کله ښکار هم دی. او دغه خپله دا غزل دی چې وویلو ډېر خوږ غزل و. نو داسې دا وایي چې یو زموږ خلک یو متل کوي یو په خدای کې یو په خبرو کې د هر چا حق شته. تا سره چې د شعر توم نه ده فطرت د شعر لري نو ته باید لفظونه سندریز کې ته باید خپل خیالونه په احساس باندې په عاطفه باندې په مینه په تغزل باندې په یو سرود کې راولې او خلکو ته دغه ډالۍ ورکړې په اصطلاح. زما د لیکلو نه زیات اورېدو سره شوق اورېدل خو دومره ښه دي ښه هغه د شمس تبریزي خبره ده ښه هغه خط څوونکي وایي چې شمس تبریزي وایي موږ تاسو لوی اولیا دی که نه عارف و ډېر عالم هغه وایي چې سخن شنیدن نه سخن گفتن جان کندن است ولی سخن شنیدن روح پروردن. وایي خبرې کول چې دی ښه دا داسې دی لکه یو ځنکدن غوندې یو تکلیف دی ته چې خبرې کوې خو طبعا په ذهن دې هم بوج راځي ژبه دې هم مصروفه وي کله کله به دې هم ویرېږي چې ژبه مې ټکنی شي زه به کومه موضوع چې غواړم ښه به بیان نه کړم که نه. وایي دا داسې دی لکه ځنکدن خو خبرې اورېدل چې دي دغه د روح غوړېدل دي. نو دا خبرې اوره زه خپل هم ډېر ښه لوستونکی او ډېر ښه اورېدونکی یم او دا باید سړی وي که د خبرې باید واورو ځکه چې کېدای شي کله کله تا ته یو ماشوم یو ډېر داسې څوک خبره وکړي چې تا دپاره به هغه چا د خلکو په نظر به ډېر ساده وي مګر هغه به د مرغلرې غوندې خبره تا ته په لاس ته راغلې وي تا ته به یې داسې یو څه ویلي وي چې د الهام یو کړکۍ به درته خلاصه وي نو اورېدل خو ډېر خوند کوي.